په وروستیو څلېرویشتو ساعتونو کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله د افغانستان د نورستان ولایت او د پاکستان د خیبر پښتونخوا ګڼې سیمې له یوې سترې غمیزې سره مخ شوي دي. دغو سیلابونو لسګونه کورنۍ د غم په ټغر کې نیولي او پراخ مالي زیانونه یې هم اړولي دي. د لومړنیو رسمي معلوماتو له مخې په نورستان کې تر اوسه لږ تر لږه 30 کسان شهیدان شوي، تر 80 زیات ټپیان او تر 100 ډېر کسان لا هم بېدرکه دي. چارواکي وایي چې د بېدرکه کسانو په ډله کې د پارون ښاروال، ځینې دولتي کارکوونکي، دکانداران، عام اوسیدونکي او نورستان ته د چکر لپاره تللي سیلانیان هم شامل دي. د ژغورنې عملیات لا هم روان دي، نو ښایي د مرژوب له شمېر بدلون ومومي. تر ټولو ډېره ویجاړي د نورستان د مرکز پارون په ښار کې شوې ده. د خپرو شوو عکسونو او ویډیوګانو له مخې د سیلاب زور د ښاروالۍ ودانۍ، میلمستون، هوټلونه، مارکیټونه، دکانونه او ګڼ شمېر استوګنیز کورونه له ځان سره وړي دي. په ځانګړي ډول هغه ودانۍ چې د سیند په غاړه جوړې شوې وې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوي دي. د 201 خالد بن ولید خلو اردو ځواکونو هم زرګونه سیلاب ځپلو کورنیو ته د خوراکي توکو د لږ خبر ورکړی دی. نورستان د خپل زرغون طبیعت، ښکلو درو او سړو اوبو له امله د افغانستان له مهمو سیاحتي سیمو څخه شمیرل کیږي. د اوړي په موسم کې زرګونه کسان د تفریح لپاره دې ولایت ته سفر کوي، خو دا ځل ناڅاپي سیلابونه ګڼ شمېر سیلانیان هم له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. بل لور ته د خیبر پښتونخوا په پیښور، لنډي کوتل، خیبر، مردان، بونیر، باجوړ، چترال، ایبټ آباد، مانسیرا، تورغر او کورمه کې هم سختو بارانونو او سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د خیبر پښتونخوا د ناورین مدیریت ادارې د معلوماتو له مخې هلته لږ تر لږه 12 کسان شهیدان شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې 6 سړي، 15 ماشومان او یوه ښځه شامل دي. د کورونو د چتونو او دیوالونو نړېدل د ډېرې مرجوب له اصلي لامل بلل شوي دي. په لنډي کوتل کې د ژغورنې ادارې یعنې 11 دویش ویلي چې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو له 100 څخه ډېر باړونکو موټرونه یې د سیلاب له خطره خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. همدارنګه راپورونه وایي چې 3 موټرونه سیلاب وړي او د 6 کسانو جسدونه ترې راایستل شوي دي. هواپوهانو خبرداری ورکړی چې په راتلونکو ورځو کې هم د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو احتمال شته. نو له خلکو غوښتنه کیږي چې د سیندونو، خوړونو او درو له غاړو لرې پاتې شي او د اړوندو ادارو سپارښتنې جدي ونیسي. نو موږ له ټولو مرستندویه بنسټونو، خیریه ادارو، سوداګرو، شتمنو خلکو او د ټولو لر او بر عامو پښتنو او هیوادوالو څخه غوښتنه کوو چې د سیلاب ځپلو کورنیو لاسنیوی وکړي. نن د هغوی د ژوند د ژغورلو، خوراک، سرپناه او درملنې لپاره هره مرسته ارزښت لري. همداراز موږ د دې سترې غمیزې له امله د افغانستان د نورستان او د خیبر پښتونخوا له ټولو غمزده کورنیو سره خپله ژوره خواخوږي څرګندوو. الله تعالی د شهیدانو ته جنت الفردوس، ټپیانو ته بشپړه روغتیا او بېدرکه کسان ژر تر ژره پیدا کړي.